په خپل خوخه ژوند وکړه. زموږ ټولنه کې زیات خلک له دې زوريږي او ژوند یې محدود کړی دی چې خلک به څه وایي. زه د یوې کلیوالې سیمې اوسیدونکی یم او که تاسې هم د کلیو له وضعیت خبر یاست حتما به درته معلومیږي چې ولې ځینو مواردو کې خلک مجبور دي چې د نورو په خوخه ژوند وکړي. دا مجبوریتونه حتی کله له اسلام سره ټکر کوي، خو د دې لپاره چې خلک ور باندې خبرې ونه کړي ځینې ناسم کارونه د خلکو له پیغور او ژبې څخه د ساتلو په موخه کوي. آیا تاسو د خلکو له خبرو خلاصيږئ؟ د دې جواب نه دی، ځکه چې ناسم رقابتونه د دې لامل کیږي چې تاسو باندې هر کله خبرې وشي او هر ډول چې کیږي د خلکو پر وړاندې منفي تصویر کې ښکاره شي. د کلیو تر تربروالي خو در معلومه ده که د لږ پرمختګ وکړه د بېدینه، ملحد، بېلمانځه او داسې نورې ټاپې در باندې وهي یا هم لګول کیږي. که د ټولنې د اصلاح لپاره یو ګام پورته کړ چې د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي، بیا به 100 او 100 ټاپې در باندې لګول کیږي. یو مثلا ذکر کوو ولور په اسلام کې یو ناروا عمل دی. ښه پوهیږئ چې ولور ګناه ده، د لور ژوند یې هم خرابیږي، خو دا چې ټولنې او یا سیمه کې رواج دی د انجلۍ کورنۍ مجبوره ده چې په لورو باندې پیسې واخلي، ځکه خلک پیغور ورکوي چې لور باندې په تنګ وو او خپل لور یې مفته ور واده کړه. بل مثال له میرمن او اولادونو سره مینه کول. د میرمن نه وهل، هغې ته نه غوسه کېدل په ځینو ټولنو کې بد منل کیږي. هغه سړی د اوس او بې غیرته یادیږي چې ښځې ته خاندي، ښځې سره یو کار کې مشوره کوي، ښځې سره بازار او چکر ته ځي، په داسې حال کې چې له ښځې او اولادونو سره مینه کول زموږ د دین یوه برخه ده. له ښځې سره مشوره کول او اولادونه ښه ساتلو باندې خدای خوشحاله کیږي. خو دلته چې ټولنه کې خلک در باندې خبرې ونه کړي، د اوس او بې غیرته ټاپه در باندې ونه وهي، ځینې مجبور دي چې د کورنیو نورو غړو په مخ کې ښځه بې آبه کړي، اولادونو باندې غوسې وکړي، ښځه له ځان سره بازار او چکر ته نه بیایي. تاسې به پوهیږئ چې دا ټول شیان موږ نارامه کوي چې د ټولنې د مجبوریت له خاطره یې کوو، خو بیا هم مجبور یو. نو ولې په خپله خوښه ژوند ونه کړو؟ زموږ ټولنه کې له خبرو خلاصېدل نشته. ښه به دا وي چې دا ځینې بد رواجونو سره مبارزه وکړو، د بې غیرتۍ او د اوسۍ پیغورونه واورو، خو د ټولنې له مجبوریتونو او پیغورونو له ډاره باید ناسم رواجونه تعقیب نه کړو. یو کس به په یو چا یا په یو کور باندې ډول ډول خبرې کوي چې داسې دی هغسې دی، خو که د همدې کس یا کورنۍ کره اوړه نه وو، ولاکه یې څوک پوښتنه هم وکړي، د هغې ټول ژوند کې به کار لري، خو که هغه یو ورځ وږی شو یو به یې هم پوښتنه ونه کړي. د خلکو له خبرو خلاصېدل نشته. ښه دا ده چې خپل ملي او اسلامي ارزښتونو په پام کې ونیسئ او د ټولنې ټول هغه بد رواجونه مات کړئ چې هر کله یې تاسې ته خلک د پیغور په ډول یادوي. داسې ژوند وکړئ چې تاسې پکې آرامه یاست. د خلکو له خاطره داسې ژوند مه کوئ چې تاسې پکې نارامه یاست او د مجبوري ورځې ورته مخه کړې وي. له میرمن، کورنۍ غړو، خپلوانو او کلیوالو سره په طرفګنۍ ښه نه ښکارئ، بلکې په خندا ښه ښکارئ. خو هغوی چې تاسې سره ستاسو د ښه ژوند له کبله وران وي، یو ورځ راځي چې ستا لار به غوره کوي. تاسې خپله ښه ژوند وکړئ، خلک به خپل کار کوي. ژوند یوازې په پیسو نه دی چې مالداره به له مینې ډک او غریب به له کرکې ډک ژوند ولري. مینه په پیسو نه ده، بلکې یو الهي نعمت دی چې په غریبۍ کې له سرمایه‌داره ډېروي. په تیر وخت کې ژوند څه ته وایي؟ د ارواپوهنې او ځان جوړونې زیاتره کتابونه کې داسې پراختنه کیږي چې تیر وخت کې ژوند مه کوئ، بلکې په اوس او راتلونکي فکر وکړئ. دا د تیر وخت د ژوند خبره زیاته خلکو لپاره ګونګه وي. موږ نه پوهیږو چې تیر وخت کې ژوند څه ته وایي او له هغه ژوند راوتل په څه معنا دی. موږ هر یو د انسانانو په توګه د تیر ژوند خوږې ترخې لرو او دا زموږ د ژوند حتمی برخه ده. خو داسې هم نه ده چې تیر وخت را یادول، په تیر وخت فکر کول او تیر وخت کتل ګنې ښه کار نه دی. ډاکټر ویکټور فرانکل، سټیفن کاوی، جیمز الین او نور مشهور لیکوالان د انسان تیر وخت لوی ارزښت بولي او په اوسني ژوند کې تاثیر ډیر مهم ګڼي. خو ستونزه څنګه جوړیږي؟ ستونزه هغه وخت جوړیږي چې ممکن خپل اوسنی وخت د تیر ژوند قرباني کړو. مثلا موږ په ډیر ښه یا ډیر بد ژوند تیر کړی او د هغه ژوند یادونه، خاطرې او تجربې زموږ اوسنی ژوند سختوي
یا هم بدرنګوي. موږ به یو وخت تیروتي وو، غلطي به مو کړې وه، خو که اوس ورته زړه خورو نو په اوسني ژوند او راتلونکي تمرکز نشو کولی او د هغه تیروتنې او ملامتۍ د احساس په وجه ځان ته اوس جزا ورکوو. دا زموږ اوسنی ژوند خرابوي. یا مثلا موږ پخوا ډېر ښه والي ژوند درلود، خو د وخت په تیرېدو یا ځینو پیښو له موږ هغه ژوند اخیستی. اوس چې پخوانی وخت را یادوو، اوسنی ژوند او حالت خوند نه راکوي او د کمترۍ احساس کوو یا راته ځان ډېر ټیټ ښکارېږي. سټیفن کاوي وایي تیر ژوند زموږ ریښه ده، خو مهمه دا ده چې موږ ورته څنګه ګورو او معنا ترې څه اخلو. ویکټور فرانکل وایي زموږ ژوند پټی دی او تیر وخت د دې پټي فصل دی، خو مهمه دا ده چې موږ هغه فصل ضایع شوی ګڼو او کله دې پټي یې اخیستل شوي ګڼو. جیمز الن وایي د تیر وخت فکرونه هغه تخم دی چې اوس وخت کې میوه نیسي او موږ ترې ترلاسه کوو، که دا میوه خوږه وي او که ترخه. د دې درې وړو پوهانو په نظر تیر وخت کې ستونزه نشته، بلکې ستونزه تیر وخت زموږ په کتو او په اړه یې زموږ غبرګون کې ده. د تیر وخت په اړه زموږ ذهنیت زموږ اوسنی ژوند سازوي. که زموږ پخوانی ژوند ډیر خراب وو او اوس ښه وي، په پخوانی ژوند د افسوس او پښیمانۍ پر ځای دا کتل غواړي چې موږ څومره پرمختګ کړی، له کوم ځایه مو ځان چیرته راوړی، څه مو نه لرل چې اوس یې لرو او نور څه کولی شو. که تیر ژوند مو ښه وو او اوس خراب وي، نو راځئ دا وګورو چې هغه ښه وخت د چا وو، موږ څنګه موندلی وو او موږ د اوسني او راتلونکي وخت د ښه کولو لپاره هغه وړتیاوې لرو که نه. که چیرې د تیر وخت یوه تیروتنه یا یوه بدي تاسې اوس خوب، تمرکز، کار، فعالیت او حتی خوشحالي ته نه پرېږدي، نو دا به تیر وخت کې ژوند دی. همداسې که تیر ښه وخت تاسې اوس ځوروي، تاسې اوسني وخت سره اړخ لګولو ته نه پرېږدي او تاسې ته د کمترۍ احساس درکوي، نو دا په تیر وخت کې ژوند دی. راځئ خپل تیر ژوند تیر شوی وګڼو، څه چې وو هغه ومنو، که ښه وو د لا ښه کېدو لپاره اوس کار وکړو او که بد وو د هغه بد نه د راوتلو شکر وباسو. که تیر وخت مو د اوسني او راتلونکي ژوند له زغملو او مزل نه وباسي، نو معنا یې دا ده چې موږ لا هم تیر وخت کې ژوند کوو او هغه وخت مو په شا کړی دی. خو که تیر وخت موږ ته په اوس وخت کې د ژوند کولو حوصله راکوي، موږ ډاډ او همت راکوي، موږ هڅوي تر څو ژوند وکړو، کار وکړو او هغه څه چې مو خوښه وي پر مخ یې یوسو، نو دا به زما په اند بهتره وي. زموږ انرژي لوړوي، انګیزه مو پیاوړې کوي او په پښو کې مو زنځیرونه نه اچوي، نو دا زما په اند یو بهتره او ښه وخت دی چې باید په ښه شکل یې نور هم پر مخ پیوزو او تیر یې کړو. نو تیر وخت زموږ ریښه، زموږ پټی، زموږ سرمایه او زموږ د اوس وخت یو فرصت دی. تیر ژوند به نه هیروو، خو ځان ته به ترې زولنې هم نه سازوو.